د الله پیغمبر به کله چې یو تشویشناک پیښه به راغله، یو مصیبت کې به اخته سو، کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر صلى، دستي به لمانځه ته جګېده، 2 رکعته لمونځ به یې کاوه او خپل امت هم د دې تلقین کوي چې کله تا ته یو ضرورت پیښ شي، که الله ته دې ضرورت وي، که د الله بندګانو ته دې ضرورت وي، یا یو مشکل درته پیښ سو، یا د یو کار کولو اراده دې ودرلوده چې دا کار به کوم، آیا صحیح به یې که نه، نتیجه به یې څنګه وي، نو طریقه دا د سنت طریقه چې 2 رکعته لمونځ وکړه، دا 2 رکعته لمونځ کولو سره به د تا ټول مشکلات حل شي. دا علاج د نبی علیه الصلاة والسلام موتا ته ښیي. ترمذي شریف حدیث ته د عبدالله بن ابي اوفا نه روایت ده، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من كانت له حاجة الى الله، چا چې حاجت درلود الله ته حاجتو، د الله ته ضرورتو، او الى احد من بني آدم، یا په انسانانو کې یو انسان ته ضرورتو، یو انسان ته محتاجو، نو دی به څه کوي په دغه وخت کې؟ د الله پیغمبر فرمایي فلیتوضأ، دی دې اوچت سي اودس دې وکړي، خو داسې اودس نه لکه د ما او د تا اودس چې ما سې ځان ځینې خلاص کو، نه، وليحسن الوضوء، ډېر ښایسته اودس دې وکړي. د وليحسن الوضوء دا مطلب چې د اوداسه هغه آدابو لحاظ دې مو ساتي، د اوداسه سننو لحاظ دې مو ساتي، قبلې ته دې مخامخ کښېني، هر اندام دې درې وارې ومینځي، د اوداسه کې چې کومې دعاګانې مسنون دي هغه دې ووایي، نو په ډېره ښایسته ښکلې طریقه سره دې اودس وکړي. چې اودس یې کله وکړه هغه نه وروسته به بیا څه کوي؟ بیا له هغه نه وروسته وليصلي رکعتین، 2 رکعته نیت یې وتړي، 2 رکعته لمونځ دې وکړي. همدغه 2 رکعتو ته د موږ او د تاسې په عرف کې صلات حاجت وایي، د حاجت لمونځ. خلک دا فکر کوي چې د حاجت لمونځ یو جدا قسم لمونځ ده، جدا نیت به وي، جدا به طریقه وي، جدا به صورتونه وي، نه، داسې نه ده. حاجت لمونځ لکه څنګه نور نفلونه چې دي همدغه شانته دا یو لمونځ ده، بس 2 رکعته لمونځ، 2 رکعته نیت وتړه، په دې نیت باندې چې دا کار کوم، دا مشکل راته رسېدلی چې الله یې رفع کړي، بس 2 رکعته لمونځ وکړه، خدای پاک به دې تا مشکل رفع کړي. په دې کې نه خاص طریقه شته، نه د خاص نیت ته پکې چې دا ده او دا ده او دا ده، دا شیان پکې نشته. ما چې الله اکبر 2 رکعته نیت وتړه، خلاصه خبر. خو شرط به دا وي چې ښایسته اودس به دې ورته کړی وي. بیا له هغه نه وروسته چې 2 رکعته لمونځ دې وکړه، 2 رکعته لمونځ نه وروسته دستي بس دعا مه غواړه چې خپل مقصد خدای پاک ته پیش کړي. له هغه نه وروسته نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وليثني علی الله، په الله تعالی باندې ثنا ووایه، ثنا او صفت ووایه، الحمدلله ووایه، دارنګه سبحان الله ووایه، وليصلي علی النبي، او په نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود ووایه. دا ثنا ولې ویل کیږي؟ ثنا ځکه ویل کیږي چې د دنیا بادشاه ته سړی چې ورځیم دستي خپل حاجت نه ورته پیش کوي، اول د ده صفت کوي، اول وایي بادشاه محترم، بادشاه مکرم، تاسو ته راغلو، دا او دا تمهیدي خبرې ورته کوي. نو کله چې د دنیا یو بادشاه ته یو څوک ضرورت وړي، نو هغه د ده ثنا او صفت بیانوي، نو چې احکم الحاکمین ذات ته ته خپل ضرورت پیش کوې، خپل حاجت ورته پیش کوې، نو هغه خو ډېر لایق د دې ده چې اول ته باید د ده ثنا او صفت ووایه. نو نکته پکې دا ده چې د خپل حاجت ورمخې ته کولو نه مخکې به د ده حمد او ثنا وایه. بیا له دې نه وروسته به درود وایه، په نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود به ولې وایه د حاجت ته پیش کولو نه مخکې؟ په دې کې نکته دا ده چې دنیا کې بالکل د دې ګرنټي نشته چې زما او تا دعا دې قبوله وي، هره دعا، خو درود دا داسې دعا ده چې دا ضرور به ضرور قبول ده. دا د قرآن عظیم الشان وعده ده، ان الله وملائکته یصلون علی النبی، الله رحمتونه را نازلوي، الله درود وایي په نبی علیه الصلاة والسلام. نو درود دا یوه دعا ده او د دې قبلېدل ضرور به ضرور دي، دا خامخا قبلېږي. نو نبی علیه الصلاة والسلام خو خپل امت باندې ډېر شفقت درلود، خپل امت ته د درود ویلو تلقین ورکوي چې مخکې د دې نه چې ته خپل حاجت وغواړې اول په ما باندې درود ووایه. ولې؟ د دې دپاره چې دا د ما باندې تا درود ووایو، دا خو خامخا قبلیږي، او د الله ذات خو ډېر کریم ذات ته، هغه داسې نه کوي چې نیمه دعا دې قبوله کړي او نیمه دې قبوله نه کړي. نو چې د ما باندې تا درود ووایي هغه خو خامخا قبول ده، نو د درود ویلو نه وروسته کوم حاجت چې ته غواړې هغه به هم خامخا خدای پاک قبلوي. داسې نشي کېدلی. دا د الله رب العزت د کریمانه شان نه ډېره بعیده خبره ده چې درود دې قبول کړي او د بنده حاجت دې پوره نه کړي او د بنده مراد دې پوره نه کړي. او دویمه وجه دا هم ده د نبی علیه الصلاة والسلام په ژوند کې دا عادت و، کله به چې چا تحفه ورته راوړه، چا به هدیه ورته راوړه، نو بیرته به عوض ورکاوه، دغسې نه پرېښود. نو بعضې علما وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود ویل دا د بندګان د امتیانو له طرف نه تحفه ده، نو د مرګ نه وروسته هم دی تا ته بدله درکوي.
د مرګ نه وروسته هم که ده باندې ته درود ووایې خامخا دی تا ته عوض درکوي او هغه عوض دا د نبی علیه صلات وسلام فرمایي څوک وایي چې له ما نه لرې په ما باندې درود وایي ما ته رارسېږي او څوک چې د ما د قبر خوا ته ناست په ما باندې درود وایي زه وایي اورم نو هلته نبی علیه صلات وسلام تا ته بیرته دعا کوي چې یا الله د امتي د ما په ما باندې درود ووایو د ده مراد قبول کا د ده مقصد قبول کا د ده حاجت قبول کا نو د درود په برکت سره به خامخا د ده حاجت پوره کېږي نو څه 2 رکعاته لمونځ دې چې وکړه د لمانځه نه وروسته د خپل حاجت مه غواړه ثنا او صفت او له هغه نه وروسته درود شریف چې دعا دې قبوله شي له هغه نه وروسته بیا خپله دعا وکړه کوم شی چې د تا په کار وي همغسې دعا ویل په کار دي خو یوه خاص دعا هم نبي علیه صلات وسلام امت ته ښودلې هغه خاص دعا دا ده ثم لیقول نبی عبدالله ابن ابي اوفا فرمایي چې نبی علیه السلام وفرمایل چې بیا دې بنده داسې ووایي دا دعا دې کوي چې لا اله الا الله الحلیم الکریم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك من موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيت يا أرحم الراحمين وقد دعاء ده يو كسو غړیا ده وليس دا هغه دعا را نقل د حصولات حاجت نو وروسته چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته تلقین ورکړي به هر حال په دغه حدیث سره نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مقصد څه ده د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مقصد دا ده چې ګوره د مسلمان او د کافر تر مابین فرق ده مسلمان هم ظاهری اسباب اختیاروي مسلمان ته اجازه سته چې دنیاوي اسباب اختیار کړي ظاهری اسباب اختیار کړي کافر هم ظاهری اسباب اختیاروي د یو کار د کولو دپاره خو د مسلمان بروسه په الله د مسلمان بروسه په اسبابو نه وي مسلمان ته پکار دا ده توکل کوه اسباب اختیاروا خو په د اسبابو کې چې تاثیر څوک اچي هغه ذات باندې بروسه ساته په هغه ذات باندې اعتماد کوه او کافر په دنیا کې ظاهري اسباب اختیاري بروسه هم په دې ظاهري اسبابو وي مثلا یو مثال وایم یو کس ته وظیفه نه ورته پیدا کیږي ملازمت نه ورته پیدا کیږي دی پسې ګرځي دا ګرځېدا دا تلاش کول دا یو سبب ده دا شانته واسطه هم برابرې سفارش هم برابرې چې پلانکي چې کې ماته وظیفه میلاو شي دا هم یو سبب ده خو د دې سره سره د ده نه په دې سفارش باندې بروسه یي نه په دې تلاش باندې بروسه یي بروسه یې د الله په ذات یي چې الله رب العزت کولی شي چې ماته دا وظیفه برابره کړي خو کافر به صرف په دې خط باندې په دې درخواست باندې په دې شي باندې د ده بروسه یي یا دا شانته بل مثال یو مسلمان مریض شو ډاکټر ته روان ده ډاکټر ته ورځي د علاج دپاره او ډاکټر دوا ورکوي هغه دوا د ده دپاره شفا جوړېږي دی ورسره ښه کېږي خو د ده دا یقین ده د ده دا عقیده ده چې ښه الله تعالی کړم ځکه په دې دوا کې کوم اثر شي اچولی الله اچولی که الله نه وای غوښتی زه کله په دې دوا سره نه ښه کېدم دنیا کې ډېر داسې مریضتیاوې دي ډېر داسې مرضونه دي یو قسم مرض به د دوه انسانانو وي یو قسم دوا به دوه انسانان خوري خو یو ته ورلګېږي یو ته نه ورلګېږي ځکه په یو کې خدای پاک اثر اچوي په یو کې نه اچوي نو مسلمان عقیده هم دا وي نبی رسول الله وسلام هم امت ته همدا تلقین ورکوي او صحابه هم همداسې روزلي ول صحابه چې ول د هغو هم په اسبابو باندې بروسه نه وه اسباب به اختیارول ډاکټر ته به تله علاج به یې کاوه خو ټول توکل او ټوله بروسه به په الله تعالی وسلام فرمایي مخکې حدیث ما ذکر که حجبت النار بشهوات جهنم دا په شهوتونو کې پټ ده که په دنیا کې ته مزې غواړې په دنیا کې چرچې غواړې نو بیا هلته دا نسته هلته بیا د تا لپاره اور د دوزخ ده خو بل طرف ته وحجبت الجنة بالمکاره جنت دا بیا په تکلیفونو کې پټ ده که یو مسلمان غواړي چې زه جنتي سم الله له ما سره سم حساب وکړي او کامیابه سم خامخا به دی په دې دنیا کې تکلیف تېروي په ده باندې به خامخا پریشاني راځي خامخا به دی ځورېږي د ده به اقتصاد کمزوری د ده به نورې پریشانۍ وي کورنۍ به وي دا شانته خارجي پریشانۍ به وي دا ټول مصیبتونو کې به دی مبتلا وي په ظاهره باندې به ده ته دا مصیبت ښکارېږي یو عالم وایي دا مصیبتونه هم نعمتونه دي حاجي مهاجر امداد الله مهاجر مکی رحمه الله د دیوبند په علماو کې د دوی یو سید تیر سوی پیر تیر سوی لوی بزرگ تیر سوی هغه وایي څومره تکالیف چې په مسلمانانو راځي دا په حقیقت کې موږ ته وایي تکالیف ښکارېږي دا هم د الله له طرفه یو قسم نعمتونه دي که سړی سم فکر ورته وکړي نو دا تکلیفونه ستا خو د دې دپاره علاج باید وایي سړی وسنجوي علاج دا ده د ترمذي شریف حدیث ده موږ او تاسې په دې باندې عمل کله